یو سړی وایي قرآن شریف ته څه ضرورت دی. ورو قرآن شریف ته ډېر لوی ضرورت دی. یو مثال تاسو له درکوم. د انسان دا سترګې دي، د سترګه کې دننه رڼا ده او یو بهر رڼا د نور او د بجلۍ رڼا ده. چې دا دوه رڼاګانې یو دی شي نو سړي ته فایده رسي. که د یو انسان په سترګه کې دننه رڼا نه نظر چې ورته وي او بار نور هم لګي سپومې هم لګي چراغان هم دی، دی د دنیا د دې خوبصورتو د نقشو نه فایده نشي اخیستی. او که یو سړي دننه په سترګو کې رڼا شته، سترګې یې جوړې دي، نظر یې ښه تیز دی او ښه برابر دی، او بار رڼا نشته، تیاره ده، نه سپومۍ شته او نه نور شته او نه بجلي شته، او دننه رڼا شته، سترګې غوی بهر رڼا نشته. بیا هم د دنیا د نقشو نه او د دنیا د الله د دې نظارو نه فایده نشي اخیستی. دی به کله فایده اخلي؟ د دنیا د نقشو نه او د دې خوبصورتو نه او د کائناتو د دې ښایسته منظرونو نه، او دا چې دا مې زوی دی او دا مې پلار دی. دا به کله فایده اخلي؟ دا به هله دې فایده اخلي چې دننه رڼا وي او بهر رڼا وي. ما د یو حافظ نه تپوس وکړ، هله په سترګو نابینه و. ما ویل حافظ صاحب ته خو په دواړو سترګو نابینې. یو تپوس تنه کوم په هله دې څه ارمان دی؟ ما ته یې جیبه تپوس دې وکړ، ویې څه ارمان مې نشته، خدای قرآن را یاد کړی دی او هغې تلاوت کوم چې ډېر خوشحاله. شاګردان مې خدمت کوي او مور پلار مې قدر کوي د قرآن د برکت نه. مې نه څه ارمان خو به دي وي، یو ارمان مې شته په لکې دا چې دا سور رنګ به څنګه یا شین به څنګه، دا راته پته نه لګي. واتی کلک او کوسلو په لاس معلومیږي، راکوټ یې پلن غټ دا هم په لاس معلومیږي، او له سړي اندازم پس اواز معلومیږي. په غوږ به معلوم کې خو شین څه ته وایي، سور رنګ څه ته وایي، تور رنګ څه ته وایي، او دا سینري ده او دا نقشه ده، دا به څنګه دا لویه خبره نه. نو دننه رڼا د نظارو دپاره د دننه رڼا ضرورت دی. او که دننه یې د بار رڼا نی، هلکه نو خلک څونه بجلو والا پسې بیا کنځل کوي. د ده خو سترګې شته، دا بجلو والا پسې ولې کنځل کوي؟ یو ډغرې کړو نظر هم نه لګ، بجلي نشته، دواړه رڼاګانې یو ځای شو، سړی فایده اخلي. روح دا د جسم، دارنګې د روح دپاره هم دوه رڼاګانې دي. یو د روح دننه خپله رڼا ده، خپله رڼا، او یو بهر رڼا ده. د روح دننه خپله رڼا څه شی دی؟ ادا چې د انسان روح جمدی وي. ولې د انسان وجود د جسم او د روح نه مرکب دی. د روح په هر چا کې شته، چې کوم جمدی انسان یې روح پکې شته، او چې کوم مړ شو روح تلا. چې روح پکې وي نو خلک وایي پلان کې سیټ، بالغ کم ورته اچوي، ایئر کنډیشن هم ورته ازادوي، په سر ورته لاسونه مږدي او عزت او قدر یې کوي. خو که روح تېوت نو بیا ورته خلک مړی وایي، بیا ورته نه څوک بالغ ږدي او نه ورته بیا څوک ایئر کنډیشن کولاوي، او نه په کور کې هغه عزت او قدر وي. بیا ورسره څه چل کوي، څومره زر چې کېږي خاورو ته یې سپاري. د بهر رڼا وله ضروري ده. که دننه رڼا نی بلې به ورته وي، او د بهر رڼا څه شی دی؟ هغه د الله سره نسبت وحی او قرآن شریف ته کېږي. که وحی او قرآن شریف نی، داسې مثال لکه د سړي سترګو کې دننه رڼا شته او بهر رڼا نشته. شکر دی د خدای ډېر بې فضل او کرم. ټول وایي الحمدلله چې موږ له خدای دواړه رڼاګانې راکړې دي. ایمان څه معنی؟ څنګه خدای پاک د ټولو پیغمبرانو کمالات په رسول الله مبارک ختم کړي، او د ټولو صفتونو کشته او صفتونو شخصیت الله رسول الله مبارک پیدا کړی، او د پیغمبرانو خاتمه پې کړې لري، ستو به د هغه نه پس بل پیغمبر نه راځي، او آسماني کتابونه یې پر قرآن شریف باندې ختم کړي دي. زموږ ایمان بسی ابدی چې قرآن شریف د الله کتاب دی او د الله خبرې دي. نمبر 1 دا اخیری کتاب دی، دی نه پس بل کتاب به نه راځي. بریف قرآن شریف د هدایت ډېره لویه سرچشمه ده. حضور پاک مبارک فرمایي څوک چې هدایت د قرآن شریف نه بغیر په بل کتاب کې لټوي، دې به ګمراهي ګوري. د خیر او د نجات ذریعه به زمونږ قرآن شریف د الله کتاب، او مونږ به دا منو چې امت ته څومره هدایت رسېدلی دی او څومره رڼا د هدایت رسېدلې ده. دا د چا د برکت نه؟ د قرآن شریف د برکت. او ورونو ګورې دا هم درته وایم، دا هم د الله فضل دی. ګورې په قرآن شریف د ایمان که نه داسې نه ده، د خدای فضل. که مونږ په روس کې پیدا وې، څنګه ښکلې شکلونه به ازادي به وه، لیکن مونږ به خدای هم نه منه، قرآن شریف خو څوک یې خدای به هم نه منه. که چین کې پیدا وې، د دنیا منډې ترړې هر څه به راته فراهم، لیکن مونږ به خدای نه ونه، قرآن به هم نه منه. که مونږ په امریکا کې پیدا وې، انګلینډ کې پیدا وې،
جرمنی کې جاپان کې پیدا وي کېدی شي بم عیسی علیه السلام ته خدای وي بم به ګوتمبت تصدی کولې او موږ بوتانو ته سرونه لګول لمن دا تندې چې الله ته لګي دا سر چا پیدا کړي جواب راک الله او چا ته په سجده لګي الله ته دا د چا فضل دی دا د الله په مسلمان وطن کې پیدا او د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړ او مسلمان معاشره کې مسترګې غړولې دي او جماعت سره هم خوا کې نږدې کور دی او کور کې هم د الله قرآن پروت دی دا د خدای فضل دی ګورېلو یو سړي وینځه واغېسته د ذهن کې هم دا خبره کین او وینځه نیک او د شپې عبادت کو پاسېده دا لګیا د خپل مونځ کوي دا مولا چې دی مالک دی راویښ شو او حیران دی ویندې ته چې ګوره د خوا ویندونه به خلکو له خدمت هم اغېشت ټول هغه زما خدمت وکړي د شپې ګوره الله ته مونځ کې څه نیکه خبره نو دا وینځه چې کله تهجد خلاص کړل نو دعا یې کوله لاس یې پورته کړ وی یا الله ستا چې ما سره کومه مینه ده خدای د هرې مینې په خاطر خدای ما کو وبخه او ما جنت ته بوځه نو دا مالک ورته وی وینځې غلطه شوې ولې وی تاسو تا دا ووایي کې الله چې ستا ما سره کومه مینه ده د هغې په خاطر نو تا ته څه پته لري چې د الله د سره مینه چې ته وپېژنې هر چا ته خپله مینه معلوموي چې د ما فلانکي سره مینه شته دا پته نه لګي چې د هغه را سره شته که نشته نو تا ته څه پته لګي چې د الله را سره مینه شته که نشته داسې وایه یا الله زما تا سره کومه مینه ده تا د خپله مینه معلومه ده د الله د هغې په خاطر زما دا سوال قبول کا او وینځه ورته وي نه حضرت فک مې ویلي دي بې تا ته څه پته لګي چې د الله را سره مینه شته وی که ما سره د الله مینه نه وي نو ستا غوندې به کټ کې ویده پرته وم دا چې په نیمه شپې راپاڅولم او ځان ته یې ودرولم او سجدې ورته لګوم دا د دې دلیل دی چې د الله را سره محبت او مینه شته دا چې ده الله لکې واچوي که چې خوب پرېږده اله اودس وکړه اله منځ وکړه الله تا سره کې واچو چې جومات کې د قرآن شریف مجلس او پروګرام دی جومات ته لاړ شئ دا زړونو کې اچول څوک کوي رب العالمین دی قرآن شریف کې الله فرمایي یمنون علیک ان اسلموا حضور پاک ته بعضې خلک رالل جیدو ګورې مونځ کوم ښه جي ستا د وجې نه زکات پې مو ورکړه دا مې مو کړل دا مې مو کړل داسې ګډوډ خلک هم تکي رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي یمنون علیک ان اسلموا دی پتا د مسلمانۍ احسان راغلی کل وایه ورته ای پیغمبره لا تمنوا علی اسلامکم په ما د خپلې مسلمانۍ پرېږدونې احسانونه وانهړوئ داسې بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان الله وی زمې احسان قبول کې د دنیا سره سپین کافر مې پرېښودل او د ایمان رڼا مې ستا په سینه کې واچول ما یو کتاب کته مرحوم شاه فیصل درې سعودي بادشاه تیر شوی دی او بیا چا شهید ته د 1200 کالو په عمر کې د قرآن شریف یاد کړی او د سعودي غوندې ملک بادشاه دا عمر بشیر د سودان ته کم بادشاه دی نیک سړی دی دا هم د قرآن شریف حافظ د بادشاهانو په زړونو کې د قرآن شریف مینه الله چولې ده او سخت کال زموږ په مدرسه کې یو ماشوم حافظ زه داسې حیران ما ته مخکې نه پته نه وه د طالبانو دستاربندي م کوله په دستاربندۍ دوران کې مونږ ما ته چا ووایي چې یاره یو څو حافظان دي چې د هغې مو کوو مخکې نه یې ویجو مې ډېره ښه د هغې له مالونه بندوبست وشو چې کله دستاربندي کولې یو راپورټ ماشوم و یاره ګمان کوم ډېره غلطي وشوې چې ما د عمر تپوس وکړه د پلار نه چې د څونه عمر دی یا د شپږو کالو یا د اوو نو ما پانده هر سال چې به زه مدرسې ته رالم نو پلار سره به ما ته به راځي دا لاس دی رالب کول او غټ پټکۍ به م ورته پلار والي مې دې پلار سره به ځي راځي چې کله حافظانو ته دستاربندي کوله هغه ماشوم یې راوست جلا راغله راوچت یې که په سټیج او په سټیج یې ودرو یا د شپږو یا د اوو ګمان کوم چې د اوو نه به زیات نو ورو دا د قرآن شریف برکت دی که نه وایه اوس شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه شپږ ګینټۍ کې قرآن شریف به ختمه شپږ ګینټۍ علماو په اعتراض وکړو شپږ ګینټۍ کې ته قرآن شریف ختمه شپږ ګینټۍ کې خو قرآن شریف حضور پاک مبارک نے یو صحابي تپوس وکړو وی صاحب زه قرآن شریف په څونه عمر کې خلاص کړم زموږ علما لیکي چې څلوېښت ورځې کې به قرآن شریف خلاصې دی حق د تلاوت څلوېښتو ورځو نه که دې پس کړې نو حق دی دا نه بعضې علما وایي نه اووه ورځې کې به ختمې ځکه اووه منزلونه یې د قرآن شریف که اووه ورځې کې دې ختم نه که نو حق دی دا نه دا لږ سخت قول او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته منسوب دی او قول چې نه کال کې خلاصوه
که کال کې ختم نه کنو حق دی دا نه کو دا لګ آسان ده څو په میاش کې خلاص وا که میاش کې ختم نه کنو حق دی دا نه کله کسي پاره دیرش دي یو صحابي د حضور پاک نه تاسو کو وی زر زر لوستېشم وی خور وځي کې بخلاصه وی حضرت د دې نه تیز لوستېشم وی خدري ورځو نظر به قران نه ختمه هغه دې کوشش وکړه د درې ورځو نظر ولا د ختم اجازت ورلک نو پاشا اسماعیل شهید سے بھل پہ اعتراض وکړه وی تسین شپږ ګنټې کې ختمه حضور پاک کو صرف یو صحابي له د درې ورځو اجازت ورکړي د درې ورځو نه کمې چالم نه ورکړي هغه وی داس کار دی چې زه به قرآن شریف درته شروع کم او تاسو ته وکې دی ته مې ختم کړ ټیک کینی نو تاسو خبره ټیک بیا به دا دعوه نه کو د دهلی په جامع مسجد کې ورته علماء کې ناستل قاریانو حافظه چاته چې یاد واغي وته په یاد وکې خو او چاته چې یاد واغي قرآن شریفونه راوادشتل نماز دیگر منځ شو او د الحمدلله شروع وکړه او ما خام باندې نو ویل کې وناس د قرآن شریف پروتو شروع الحمدلله والا قرآن برکت شکر یو ځت په یو مجلس کې په لاره روانو مولانا عبدالحی صاحب رحمه الله یو خبره وکړه وی موږ سره په دې مجلس کې داسې کس شته چې هغه د مازدیګر او د ماښام په منځ کې قرآن شریف ختمولی شي حلفی صاحب دعوه دې ډېره مضبوطه وکړه دا څوک دی شاه صاحب ته اشاره وکړه دوی په مازدیګر مونځ یې وکړه او بیا روان په سفر او د ته یې شاه صاحب د تلاوت د شروع وکړه وی یو بل کلي ته د ماښام منزل لا نور رسېدلی چې قرآن شریف یې وناسته ورځو دا کرامت ته د بزرگان دا خدای پاک باز انسان ته آسانه کی لکه حضرت داود علیہ السلام متعلق قرآن شریف کې راځي او حدیث کې راځي الله د زبور لوستل آسان کړي او ډېر ښکلی اواز داود علیہ السلام له الله ورکړو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې داود علیہ السلام به تلاوت کو نو مارغانو به مو سره لګي اوازونه به کول او د غرونو به مو سره اوازونه کول یو چغار به ور سره او داسې ورته حضور پاک فرمایي د زبور وینا الله سانه کړې وه وی چې سا چاته وی چې په دې اس باندې ځین واچولا راته برابر کا او زه پرې سورېږم چې په سفر روان شم نو چې سړي به ځین راواغېست او اس به ځین کول نو دغه بیا زبور خلاص کړم دا هغه ته الله سانه کړې وه او حضور پاک مبارک یې چې اواز به خشته وی لکه تعالی خو خدای پاک داسې ښکلی اواز درکړی دی لکه د داود علیه السلام د اواز په شان دی درونه د قرآن شریف لوستل دا مستقل حق دی او د مسلمان په لکه خدای پاک دا مینه پیدا کړې ده نو چاته خدای پاک یادولو بیا پیدا کړی دی یادوي او څوک لګیا دی په قرآن شریف کې دنې تلاوت کوي څومره تلاوت د قرآن شریف کېږي دی وایه بمک د ځمکه داسې کتاب ته د قرآن نما سوا چې دونه لوستلی کېږي لکه د موږ قرآن نشته په جوماتونو کې سهار مازدیګر په مدرسو کې د حفظ مدرسو کې دورونه څومره دي په کورونو کې جنکې څومره دي په تلاوت کې حضرت عیسی علیه السلام په لاره تېرېده امام راضي په تفسیر کبیر کې بسم الله فضایلو کې لیکلي دي یو لاره تېرېدی او قبر کې انسان ته عذاب میلاوېده واپس راتون هغې قبر کې انسان ته خوشحالي میلاوېږي جنت کې الله ته رجوع الله اوس خو مې دا قبر وال پیغمبر ته قبر کشف کېږي اوس په دوزخ کې پروت اوس چې اعظم په جنت خوشحالو کې پروت دا ول وی دا سړی چې مړ شو دي ګنهګار و عذاب شروع شو او د ده ښځه په امید کې حامله پاتې شوه د ده د مرګ نه پسه د ده یو بچی پیدا شو بچی رو رو لوېده او ده ته خو عذاب میلاوي ګنهګار اوس لږ ساعت مخکې مور هغه ماشوم به ورته استاد ته کېنو چې ده ته تورات یا بل کتاب هغه زمانه کې چې شروع استاد ورته وایي قاري صاحب وایه د الله په نوم شروع کړو وایي بسم الله الرحمن الرحیم الله په نوم شروع کړو هغه الله چې ډېر مهربانه دی او ډېر د رحم خاوند دی استاد ورته وایي وایه ماشوم وایي د الله په نوم شروع کړو هغه الله چې ډېر مهربانه او ډېر رحم کوونکی دی الله وایي ما له حیا راله چې ده نه کوم بچی پیدا دی هغه زما نوم اخلي او زه دل عذاب ورکړم فرشتو ته مې حکم وکړه عذاب ته بند کړي جنت ته ولید نو چې ستا نه کوم بچی پاتې دی د قرآن شریف تلاوت کوي یا علم کوي بل ته رسوي یا حافظ دی روح ته به قبر کې پروت دی د هغې بدله الله هلته فایده درکوي دا ثابتې خبرې قسم دی کې د دنیا خشته ښکلې نعتخواني او یو نعت یو ځل وایي او دوباره وایي او بیا په درې باره وایي خلک وایي هلکه امان الله ماز دې کې د بل نعت ته مې یاد دی د دا یو دې راټینګ کړی لیکن د قرآن شریف یو صورت تلاوت چې یو سړی کوي او دوباره کوي او درې باره کوي چاته څوک پې تنګ شوي منافق کوي پې تنګېږي مسلمان به پې نه تنګېږي خوند به ورکوي د روس بادشاه خروشیف
دا خروشیف تل مصر ته. هغه زمانه کې د مصر بادشاه جمال عبدالناصر، جمال ناصر بہت د خلکو نو یو مشهور قاری تاسو به نوم اوریدلی قاری عبدالباسط. دی په مصر کې پیدا و، ژوند یې ټول مصر کې تیر کړی دی او اخر کې بیا کویت ته تللی، کویت کې مړ دی. هشته آواز الله ورکړي. دی خپل تاریخ کې لیکي چې کله دا خروشیف راغی نو یې موږ هم بادشاه راوغوښتو، دا معززین راوغواړي چې د بار میلمه راشي. دونه برابر شي یو طرف ته د مصر د روس بادشاه هغه سره خپل وفد دی او بل خوا وی مونږ یو مسلمانان وی دی کې د جمال ناصر د روس دی بادشاه ته وی چې سیب کلی خو یو کلام دته وو. وی وی ما وی چې ته دی خلاص بادشاہ یو بل د سورنا مرنو دا کیسې پیسې وړي کې د میرا ولی ګډي څوک د خټکو ډانس کوي او څوک د پنجابیانو او څوک د سندیان. دا مشهور خبري وی به کې دی کې بم درسه لوبه بکیږي. وی دی کې ماته جمال ناصر اشاره وکړه چې عبدالباسط د قرآن شریف تلاوت شو. وی ته تیار مم تلاوت نه کافر روسیان خو قرآن څخه خدای نه مني. ای د قرآن شریف تلاوت مې شروع کړ. وی ما له دون خوان راکه دومره خوان او ډېر شوق سره مې شروع کړ. وی ما وی چې خدایا نور کله هغه خلک ستا تلاوت اوري چې ایمان یې په دې قرآن وي او نن هغه خلک ستا قرآن اورېدو ته متوجه دي چې دا قرآن کو سکے چې خدای نه من. ډېر په شوق وی جلال وی په جواب کې مې आवाज بند شو، تلاوت بند شو. وی چې مخامخ مې وکتل وی د روس هغه بادشاه خروشیف او د هغه چې څومره وفد د ټولو جلل. وی بیا د جمال ناصر نه تپوس وکړه چې دا څه شی ته ممته و. دی خو زمون په دې هغه کې دننه داسې لارې پیدا کړې په معنی نه پوهېږو چې دا څه دي، خو دی خو زمون دا ټولونه بل شان کړل. دا څه شی دی؟ وی چې دا زمون قرآن شریف دی او دا زمون رب چې مونږ په ایمان لرو، زمون پخکوري پیغمبر زمونږ د هدایت لپاره نازل کړی. وہ قرآن شریف په کافر انګړی سر دی. حضور پاک مبارک چې به کله تلاوت کو کافران به راتل ودرېدل به ورته. تاریخي خبره. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکې کافرو تنګ کو نو بستری راواغېسته د هجرت په تکل روان شو. حضرت عثمان صاحب هم هجرت کړی حبشې ته. دوم دا سوچ وکړو چې هجرت یو کافر په لاره ورغی ملک و ملک دا مکې څه کې ابوبکر وی دا قوم مې نه پرېږدي نو بس ځم چې ته هجرت کو. زید ابن دسنه د هغه نوم و. وی نه ابوبکر ستا غوندې سړی سوال نه پیدا کېږي چې تا خلک وشړي. ته خو د کونډو رونډو یتیمانانو خدمت کې او خلکو سره ښېګړې کې دین ستا خپل زموږ خپل راځه څوک به هم درته غږ نه کوي. هغه کافر چې د مکې په ملکانو کې یو ملک و مشر و په نورو مشرانو وګرځېد. ابو جهل او امیه او عتبه او شیبه ابو سفیان رضی الله عنه دا دغې خلکو باندې ابو سفیان هم دغه وخت کې کافر و په هغې وګرځېد. داسې کار د ابوبکر هجرت ته ما راوست. ښه سړی دی، ماشومان هم خیال ساتي، مشران هم قدر کوي، زمونږ میټینګونه او جرګې هم پرې درنې وي. داسې سړی دی ولې زمونږ د وطن نه لاړ شي، یو ځي حبشې ته زمونږ مکه به د ښو خلکو نه خالي شي. ما راوست او ما امن ور څوک هم ورته غږ نه کوي. کافرو سردارانو ورته څه وه وایي داسې کار دی مونږ درته غږ نه کوو. خو ده د خپل کور نه بار ځان له راکوټې جومات کې جوړ کړی چبوتره او دی په هغې لګیا دی خپل کتاب لولي قرآن شریف. نو ده به چالل ابوبکر صدیق نو وی کې زمونږ ښځې او بچي په لاره تېرېږي ورته ودرېږي. نو مونږ یریږو چې هسې زمونږ ښځې بچي چاته ګمراهان نه شي، مسلمانان نه شي. مسلمان چا څه خبر ګمراهي په ده په دین نه شي. دی پوه کړه چې دا خپل لمونځ او دا تلاوت د کور کې دننه کوي مونږ ورته غږ نه کوو. هغه لاړه کافر چا چې امن ورکړو. ابوبکر داسې کار دی یو شرط به زما منې چې دا تلاوت او دا لمونځ به کور کې دا خلک یریږي چې زمونږ بچي او ښځې د قرآن اوري نو مونږ یریږو چې دا مسلمانان نه شي. وی تک فراشت منظور دی دا چې ته وایې امن دې راکړی څه مو دی په کور کې دننه لمونځ کوه، څه مو دی په کور کې دننه لمونځ کوه. خوند یې ورنه که بیا راود توسې مخې ته چې کوم حجرې او کوم ځای او په هغې کې بیا خپل تلاوت شو. د مکې کافرانو ښځې لونه او بچي به راتل او ابوبکر ته به ودرېده او حضرت ابوبکر چې به قرآن تلاوت کو نو جلل به بخاري شریف کې حدیث اوی ورته لکه چې کوم کافر امن ورکړو زید ابن دسه هغه ته وی سړي د حد تجاوز وته یا خو پوه کړه چې دننه خپل لمونځ کوي او خپل قرآن لولي او که داسې نه کوي نو بارې موږ نه پرېږدو ځکه موږ یریږو داسې په خوند او په شوق تلاوت کوي یریږو چې زموږ ښځې بچي مسلمانان نه شي
او هغه ابوبکر ته شرط لا پوردی وکړي یا ما خپل امان واپس هم پیش او ته پیشا او یا به کور دنه تلاوت کې بار بنکې حضرت ابوبکر ورته سوی ایک قسم په خدای زما کله کې الله قرآن جوړل او له دا غواړي چې بهر روزم او زید خلق تورم کې وره دا قرآن بدی کې زنی او که خپل امان واپس غواړي نو ما تا خپل امان واپس کا مال د الله او د رسول امان کافی دی لوی حلقه د کافرو د حضرت ابوبکر د قرآن د وجنه مسلمان شوی حضرت علی رضی الله عنه زمانه ده یو یهودی د زغره پټه کړی و علی صاحب امیر المؤمنین دیګر پکار کو دا وا چې پولیس یې دیګلې تو شه یهودی سوډا بوای او جیل کې واچې زغره د پزور واله له وسمت لیکن څه چلیو یو قاضیو شورای هغه سره داوا وکړه پلان کې یهودی سره زغره زمان او شورای سکه قاضی هغه هم دا نه وای چې سیمن جاری کې یهودی په سجدي گرفتار کې پزور د زغره والے د کامل المؤمنین دروغ نه هغه یو سیمن هغه په جاری ک یهودی پسې بلې علی سے په جاری کې پلان کې دوه عدالت توج یک انصاف دوه عدالت یو کو یهودی والا بل کو امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عنه والا وای چې علی سے توی چورخ قاضی پستا صدا والا دې سره زغره او دا زمان یهودی توی دا زغره هغه دا زمان ای ګوار اورا دا قدر چې مودی بګوان پیشته او که مودی سره ګوان نه نو چې چا باندې داوا شوی مداله غلبه قسم ورکه علی سے ته ګوان راکا ویخا ودا ما صلی الله یو زوی حضرت حسن دې می ګواره او دا یو می غلام دی دا می ګواره یی غلام پتا ذات کړی دی نو دا غوی بدل قبول کړ او دا زوی غوی خود پلان لپاره نه قبلې اوسرون تاسو نه تکو کوم حضرت حسن غند شخصیت ته ګواوی دې کې شک شته د حسن هغه خلدت رسول الله مبارک بخولوله قسم په خدای رسول الله مبارک کولو یو ځل حضور پاک په وګه کړی دی په دې وګه ناسته حضرت حسن یو سړی راغی ویلکه یې سپوی وی پاجیبا سورلی کې په حضور پاک حضور پاک سوی وی سور وی فکته چې مرکب سورلی مزیدار ده او شاه سوارم ډیر مزیدار او حضور پاک بوله شون د خپلولې و چې کوم شون د حضور پاک مبارک خپل کړی دی هغه نه به دروغ رو لیکن قانون د شریعت داسې نه ورته پتو چې حسن دروغ نه وای رښتونه لري قانون دا دی چې لزبي گوي د پلار لپاره نه قبليږي وی بعد داسې کار چې بل گواشته وي نه بل خو نشته وی خنو حسن رښتیا وای څنګه رښتیا وای امیر المؤمنین د حضور پاک زومه مرګري خلیفہ خو بهر کې قانون د شریعت داري د قران او د سنت چې د گوي نه قبليږي د امارات کړه زغره يهودي د پدې يهودي چې قتل دی مقام تا قالی ته وای پیسې د معفو وا وی داسې قان چې امیر المؤمنین ز یو له درونی کو عدالت او انصاف فیصله شو د کاغه سره گواه مضبوط گواه خو شریعت کې برابر نه دی ول دی رات وی دا ازغره د دا ازغره ولا ورکا او باس ما ته کلمه شهادت او قاعده دل قبولو یو نی باغ عدالت کی مسلمان شو حضرت علی سے بغزغه واغشتا و دا ستا استام په خوشاله کې ستا زیر شي خوشالي دي قرآن او حدیث کې پیغمبر او د الله په نظام کې چې خدای کم نظام بندل خو خیر او د خدای رسول نو دې کې دلیل تاجت سره کې بدمن خیر د ما په ځای د قرآن شریف احکامات دي دا وندي سره به خصولت کې د مشر به قدر کې د مور پلار به قدر کې او بالوالدین احسانا خصولت بکې قتل قتال بنکه جګړه بنکه کنزل بنکه دا په قرآن شریف عمل خدای دې زموږ عمل په نصیب کې دریم حق قرآن شریف سره تلاوت ته جمعیت تلاوت شکر دې دا حق مشتا دومره تلاوت په مخ د ځمکه د قرآن شریف کې څومره لوستون کې دي په مخ د ځمکه کتاب نشته ډېر تلاوت د قرآن شریف کېږي او ډېرو خلکو ته یاد د قرآن شریف حافظان دي هغه څومره تلاوت کوي 15 کاله مخکې مې یو رساله کته اقوام متحده 2004 کې مې غالبا کتلې وه نشپک کالو اقوام متحده یو سروے کړی او یو ریپورت یې شایع کړی هغې کې لیکلي چې په مخ د ځمکه د مسلمانانو د کتاب د قرآن شریف نن سبا 2 کروڑ حافظان دي مې دا د غلط لیکلي ټیک تاریخ خپله سروے کړې ده لیکن پوتمانزو تاریخ نه دي راغلي چې جومات په جومات ګرځېدلي چې څومره حافظان دي میرې ته جزګي ته او ډېری ته او شورګر ته او نیمولی بابا ته هغوی نه دي تللی دا هغوی د کم ځای نه جمع کړي دي دی د مدرسو نه اخیستې دي لکه مثلا وفاق المدارس سوی اداره ده هغې نه معلومات کړي چې تاسو وګورئ تاسو د مدرسو
نگانی کوي څومره حافظان دي. دارنګې په انډیا کې، دارنګې په سعودي کې، مسلمانانو ملکونو کې، کافرو ملکونو کې د هغې سروې ده، هغې ظاهر ته کتلي دي. دا زما خپله اندازه دا ده چې انشاءالله د قرآن کریم حافظان دا به د 100 کړو مدرسې څومره دي هغې دا سروې کړل. او رابطة العالم اسلامي دا د مسلمانانو یو د ټولې دنیا په سطح باندې انټرنیشنل یو د مسلمانانو یو کمیټي ده، هغې دا سروې کړې ده. هغې وایي چې په مخ د ځمکه 1.15 لکه مدرسې دي، عامې مدرسې. په دې کې د مسلمانانو مدرسې 1.2 لکه دي، 50% د عیسایانو دي، 18 لکه دا د هندوانو مندرونه دي، او دا باقي 15 لکه د مختلفو فرقو دي، لکه یهودیان شو، فارسیان شو، او دارنګې دا څوک چې د اور عبادت کوي. نو د مسلمانانو 1.15 لکه مدرسو کې د مسلمانانو مدرسې هغې ښایي 1.2 لکه. دا څومره لوی تعداد، لیکن زما په دې اعتراض دی. هغې هغه مدرسې شمېرلې دي چې په غټو پټو ښارونو کې وي. زما په خیال مانځو تورنځو ته به څوک دی راغلي چې ټول جوماتونو شماري. د کار جومات مدرسه ده. او د مسلمانانو کورونو کې څونه مدرسې دي. ستاسو په دې محله کې بدن نه په دې کورونو کې د قرآن شریف درسونه کېږي که به نه کېږي؟ نو هر کور مدرسه شو، دا شمېر نه زیاتې دي. وروڼو دا ولې دومره جوماتونه او دونه مدرسې او دومره حافظان د قرآن شریف، دا ولې د الله د مسلمان کوله کې د قرآن سره مینه پیدا کړل؟ مړینو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 400 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د قرآن مجید حقوق اوریدل. دا تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې دي، اشرف پور سرې فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په مختلفو موضوعاتو باندې تقریرونه به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. یو نیک سړی چې د بني اسرائیلو کې یو پیغمبر سره ښه تعلق و، نو پیغمبر ته ووایي چې ارتدا داسې وکړه چې الله نه دعا وغواړه یو 3 دواګانې چې ما له خدای راکړي چې زه څنګه غواړم چې هغسې راله خدای قبولي. نو هغه د هغه پیغمبر نږدې کس و، نو هغه الله ته سوال وکړه. الله وایي زه ټیک ته 3 دواګانې چې دې څنګه غواړي نو بس حق وله ورکوم. نو هلکه شیخ الاسلامه ښه سړی چې خدای سره دونه ښېګړه وکړه چې 3 دواګانې، نو بس په ټک یې چا سره په نیکۍ کې مشوره مه کوه. یو په یو دوا ځان له او ښځې له جنت وغواړه، بچو له جنت وغواړه. په بله دوا د دنیا ښه ژوند وغواړه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خیر د مال وغواړه، مالم چې په دنیا کې وي. رسول الله مبارک د مال دعاګانې کړي دي ښه صحابو ته. انس ته ویلي اللهم بارک له فی ماله، خدای مال کې وله برکت پیدا کړي. دا علم وغواړه. دا خو ښکلې دعاګانې دي. څه له ښځې سره مشوره کوي. نو دې لاړ د خدای ساده، دا بعضې شیخان سادهګانې چې لاړ ښځې له ورته ویې ښځې 3 دواګانې به مې خدای قبلې و چې زه څنګه غواړم. هغې وی ماشاءالله شکر دی، 2 ستا شو 1 زما. پوله یې ورته کېښوده که ښځه کې خو بیا چرې شته که 2 ستا شوې 1 زما. بیا ښځې ته څه غواړې؟ وی زه به داسې دوا غواړم چې ټول عمر له به دې باغ شي، ستا به هم پکې پیدا وي. ګوره ښځې جنت وي ته ټیک شو که نه، په هغې به جنت ته وغواړي 2 در کوم که نه، یو پکې زما شوې. څه وی ما له داسې دوا وکړه چې ما خدای واپس د 20 کالو 18 کالو پېغله کړي. خو چې داسې نه چې مخکې څنګه ومه چې په دې وطن کې زما نه ښکلې او خشته جینۍ بلنې. یا ښځې د مرګ په غاړه ته مې 100 کې یو زم 100 کې چلېږم، سبا بېګا مرو. او چې ته پرېږده بیا که بیا جینۍ شو بیا به بوډی کېږې. د خدای نه نه چې زه جینۍ شم او خشتی به په دې کور کې ته تاوېږم ته به څونه خوشحاله زړه به دې باغي کې به ني. ورځ تا هم پکې ښه او زما هم ښه ده، او بس ما له یو غواړم. بس سړی خو بعضې د ښځې نه مجبوره یې که نه، بس دعوې وکړه نه خدای زما دا ښځه واپس ځوانه کې پېغله خو چې په دې وطن کې د دې نه ښایسته او خوبصورته بلني. اخو الله وعده کړی د پیغمبر په ژبه، بس همقسې شوه. ښځې چې ځان ته وکتل، لینې ته وکتل، شیشې ته وکتل، اوس خو ښاپېری ده ښکلې ده. چې څو ورځې تېرې شوې شیخ الاسلام ته وایي یاره داسې کار به وکړو، یو خبره کوو. څه کې
بس مال طلاق راکړه. یا ښځې دا څه وی نه یو ځل خو مې سره ځواني ځله کړه بیا ځله کړم. ته ځان ته وګوره زوړه اوښه او ته ما ته وګوره تا سره زه بیا ټوله شپه ټوک ټوک کې تا سره زه لرې شه د تا سره وخت نشم تېرولی بس ما له طلاق راکړه چې د بوډۍ ښځه وکړه. یا خدای اوس ښځه هم ناقص العقل بېوقوفه په دې ده چې دوه دواګانې پاتې بل غم دې وانړی. داسې نه چې خدای ته سوال وکړي چې خدایه ښه مضبوطه امبرسری میخه ته جوړه کړه بیا به څه کې. خو ګوره رسول الله مبارک چې کومه خبره کوي که نه وی هن ناقصات عقل و دین وی ښځو دین هم کم ناقص دی او عقل هم ناقص. نو صحابیات فورا تپوس کوي چې زموږ نقل او دین او عقل ولې ناقص دی؟ وی د دوه ښځو ګوی د یو سړي برابر ده که نه ده؟ قرآن وی قرآن زه نه وایم یو وی د عقل نقصان او وی د ښځې په میاشت کې شپږ ورځې ورځې مونځ نه کوي روجې نه نیسي دی د دین نقصان. خدای پې نیسي نه ځکه الله را طرف نه ده خو ثواب خو کم شو که هغې یو بلکل ټیک ده. زما وروڼو هغه بس سړی شیخ الاسلام یې غوسه کړه بس وی خدای پاکه دا واپس دا خو پوه نه شوه که نه واپس یې بوډۍ که خو هغسې بوډۍ نه چې داسې بوډۍ وي چې په دې وطن کې داسې بلا شیشه کته جوړه شي چې دا جورابه مخه او دا چیپړ مخه او دا راغورځېدلې روزې زړه پوسکې چې بس یو مصیبت ته جوړ شي. اخو دوا خدای قبوله کړې وه ټس چې همغسې شوه چې ښځه هغسې شوه او دې لاسونو ته او چیچړو ته او دې اینې ته وکتل په ځان نه په خپله یارېده. یا ښځې دا سړیه دا دې را سره څو کړل دا خو دا ما ماشومان که بار وتل ټول ماشومان محلې چغې وي او یریږي به رانه او جاړي به نه دا دې څو کړه په جړا سر تا څنګه برابر شوې ما خو ټوقې کولې ما خو ګپ لګاو هلته کیرونه پیرونه او خیان به پسې رال کوتک په لاس والله چې سرمن دې ولاړه. زمونږ ته ستا پیري اوس برګي دی نه ده چې زمونږ په خور تجربې کې زمونږ په خور دغه کې ډرامې کې کله ځوان او کله بوډۍ سرمن دې وباسو نه دی دا ویلي دا خو به کور دی ژوند دی مونږ ته به دې ویلو مونږ به پرې کړې وه دا څه شو سړی په یو دوه کې حیران اوس به څوک وي داسې کار دی بس هغه ځوان هم نه او دا بوډۍ هم نه مخکې چې سینګ وه بس هغسې یې که چې مخکې سینګ وه وی خدای بس هغه مخکې چې وه هغسې یې که. درې قیمتي دواګانې په یو ښځه کې لاړې او ښځه همغسې پاتې شوه چې سینګ وه. بشیر جانه بشیر جانا جنت کې که دنیا کې ویخې حاصل دا دی زما وروڼو چې د دنیا په کارونو کې انتظامی امورو کې کارونو کې بالکل ورسره مشوره کوه خانگی امورو کې بالکل مشوره کوه لیکن کله چې د دین خبره راړه او د شریعت او ته پې پوهې چې د ما دا ښځه خو دینداره ده وکړه ورسره مشوره او که پوهې چې دا ما ته بند ږدي او ما ته پوله ودرئ چې بالکل ورسره مشوره ونه کړي د دین کار کوه بیا شریعت خو فرمایي رسول الله مبارک خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي او عزت ښیم په ټولو کې شریعت کوم حق نه دی ورکړی. حضرت سارا رضی الله تعالی عنها د حضرت ابراهیم علیه السلام سره هجرت وکړی نه څنګه ابراهیم علیه السلام خپل وطن پرېښود او خپل مور او پلار یې پرېښودل دقسې حضرت سارې ورسره پرېښودل مصر ته ورسره لاړ او په لاره چې تلل حیا پکې څونه وه چې په لاره کې د مصر بادشاه ته حضرت ساره ونیوله او بویه تلته د خپل پولیس او د فوج په زور باندې نو هلته څونه حیا ده ګلې که بله ښځه وي او بېدینه وي بېدینه څه به وي زه یاره د بادشاه خو غېږ لرالم په ابراهیم څه کوم دې مې کله په یو وطن ګرځي او کله په بل د بادشاه غېږ له د بادشاه خوا لرالم لیکن ابراهیم علیه السلام ته وایي ما ته موقع راکړه اودس کوم یو 2 رکعته مونځ کوم بیا چې څه خوښۍ کوه اودس یې وکړه بخاري شریف کې راځي 2 رکعته مونځ یې وکړه وایي اللهم لا تسلط علی هذا الکافر خدای د دې کافر نه مې وساته خو چې هغې کافر لاس ور واچو نو په ځمکه پرېوته حضرت سارې ته ګوتې هم راونه رسېدې بیا لاس ور واچو بیا په ځمکه پرېوته بیا لاس ور واچو
درې ځله پالجه ټیک وکړو په ځمکه به پرېوته او سارې ته به یې دعا وکړه چې ما خدای جوړ کړي بیا به نه کوم. اخره کې بس حضرت سارې ته وایي معافي غواړم، دا هاجره واله دا د خدمتګاره ده، ما معاف کړه. او چې کله راله نو هغې دا خیال و چې که زه خاوند ته یم چې ما ته یې ګوتې نه دی اچولې نو خاوند به مې ابراهیم علیه السلام تر مرګه پورې له خوري چې هسې نه ګوتې نه یې ور اچولې، هسې نه زما بیبي ته یې څه ویلي نه. نو الله څه چل وکړو، الله ابراهیم علیه السلام ته هغه موقع داسې ښکاره کړل لکه شیشه کې چې سړی شي ته څه ښکاري. ساره راله وی قد الله پاک وی هغه بادشاه ذلیله کو و اخدمنی هاجره او مال هاجره خدمت لراکړه او خدای پاک ذلیله کو. ګوره ابراهیم ګوتې هم نه دي راوړې. ابراهیم علیه السلام په قلار کېنه، ما ته خدای دا منظر لکه د شیشې غونډر سوښول. هغې بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق ورکړه، هغې بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق هم د بچی ورکو. د هغه اسحاق علیه السلام په ذریعه الله بیت المقدس جوړ کو. هغه اسحاق له خدای د حضرت یعقوب په شان بچی ورکو علیه السلام، او هغه حضرت یعقوب له د حضرت یوسف علیه السلام په شان بچی خدای پاک ورکو. کہ رسول اللہ مبارک فرمائی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. پٹولو کی شریف نسب سوک دے یوسف د یعقوب زوی، یعقوب د اسحاق زوی، اسحاق د ابراہیم زوی علیہم السلام. کہ نیکی بیا بچی داسی نو خزل نیکی پکار او چې دا ابو لهب خزوا او رسول الله مبارک ته به پلاره کې غنې چولې نو قرآن ورته خیره کوي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نو خزته خدای په قرآن کې خیره وکړه. نو اے بربندو خذو کدا قرآن او د سنت مخالفت کوي، قرآن او پیغمبر سره دشمنی کوي نو خدای به مهلاک کی. ګوره تباہ او بربادی بشي، جون بم تباش یوازې دنیا نه ده. خپل مخ او خپل وجود او شکل خدای درکو نو چې کم شکل د الله خشته درکو نو په دې شکل د خدای شکر ادا کړه، په دې شکل د الله شکر ادا کړه. شکر دې خدایا مال دې خپل مخ راکړه، مال دې خپل سترګې راکړي، مال دې خشته وجود لاسونه راکړل، مال نازک وجود دې راکړه. الله زما د وجود کې زما د خاوند نه بغیر د بل چا کار نشته دی او الله تا ته به دا تندې په ځمکه په سجده لګوم او د دې خپل سترګو نه به په دې خشته مخ اوښ کې تا ته به یوم رب العالمین. دا محفوظ شو دا ول کنی خدای به په غم وړي، بیماری به در باندې ټینشن پریشانی داسې به خدای وسودي چې چل بچاله نه ور او کنی بوډا کېږي به کنه بوډا کېږي بیا بسکه بس اخیری او د تویم د ماده دی بچی د علي احمد یو مرس کلاس فیلو مرګری دی عمرزو معنی نوم امیر نوم دی جرمنی نه ماتر کړ اوس هم سره کله خبرې اوس نو پکې کال دو تیر شو مانه خبره ګډوډیږي خو چې سره ته یاد ده برته وي ما د ټلیفون کو وی دلته په جرمني کې هغه سبق هم وي او کارم کوي خزه خاوند دواړه دي وی پلارتلونو چې دا انګريزانو کې دا کم سړی بوډا شي کنه چې الک او جنې یار دوست یې سره د یارانه جوړه کی بیا مور او پلار ختم بس الک او جنې پیښه او کار پیښه مور پلار بیا حکومت پیښه حکومت سکی چې پیتی میتی ور کوي او چې بوډاګان شي نو دې او زینې ولا جوړ کړي دا خزه خاون یا که یوازې کې ځان لې په کوټه کې پراتی او په سیکل باندې یو سرکاري سړی دی هغه ول ډوډۍ پیتی وړي ولته وتا چي دا خوراک دی په کلونو کې نه پلار مزوي ویني نه ګورو ویني نه وسان وسی ویني مله خوان خدا کوي چې نو وسې د غیک تروخي جو ټوپونه راته په غیک کې خوان خدا کوي چې تم لاسته او دا بچی د پسینه د پاسه ټوپونه وای خوان خدا کوي چې نو وسې د پسینه د پاسه ټوپونه وای خوان خدا کوي چې لور دی د لور او په دې سینه د ټوپونه وای نو سره د په دې سینه د ټوپونه وای قسم په خدای کړه دی لوی نعمت برشتا د ما یو شاګردو ما غوښلا واده نو کړي ما د مولوی سے وادو کا مې د لا خو ورته شتو کو کنه مې سم مسله په واده کې وی چې کور تلار شه ما تر اخیرا خچن بچی وی د خټو ډک را منډه کی او ما ته وی چې بابا وی ډېر خوان راکړي د چا چې بچی نه خدای دې بچی ورکی د چا نوسی نه خدای دې نوسی ورکی د چا زامن نه رب العالمین دې ولا صالح دیندار زامن ورکی
خوان خدا کوي او چې ته په جونګړه کې پروت په ځنګل کې او پیتی د سړی په سایکل دروړي خدای چا به پیشوګانو سټلي او کسبو به سټلي او په لوخي کې د تواچی ما درډای وته وي په کال کې یا ورځ چې ته بچی پلار لاړ شي ځنګل ته ویني غني زینا خط وته لګي وي مونږ په لار روان یو بډای خزا یو بډای دکې میواله خاوند یې مړو په یو کوټې په دې ځنګل کې جوړې دا غریبانان پکې پراته وي ډېر پکې داسې چې مونږ په لاره ځو بین وی چې وروسته حکومت ته اطلاع ورسېږي 10 ورځې 15 میاشت پس او کوټه وګوري مړ پروت دي پیشوګان پنښتي بندوګان پنښتي او ختم کړي نه ته پلار خبر زوی خبر او نه ته لور خبر او نه وسې خبر نه ته ګور خبر ځان له خپل شو عشرت کې ګرځي دا ځوانه خو د غلس 12 کال دي دا پینځل شل کال دي دا نخریو کې لکم نخریو کې جریم نخریو کې او د جنې چې بل خو خیال تدي او چې بوډا شي ختم وی پلاره تیو بوډای خدمه وی مونږ ته سبزی مبزیا څه شی به سره پلاره بتلا نو بس بوډای مونږ سره اونیوا د لاس مونږ خپل کوټې ته مو رسول وی مونږ سره بناستو یو ځل مونږ ورلو وی کې ناستو وی مونږ ول اسلام دعوت ورکړي چې مسلمان شه وی خو اسلام کې خدا ګران کار دی او دادی وی مونږ ته ډېر آسان کار اسلام سره یو کلمه به مسلمانه بشي وی چې نه کنه دا مونږ مونږ دې چې سین کول شي وکا چې نشه کولې مکاوه مونږ ته اسلام ډېر آسان کا وی دا خزه اسلام تړو شو وی چې خزه بس ټیکتا وی کلمه شهادت وی مونږ ته په جرمنی کې دا غي ترجمه کړو پیم کا د الله د توحید اقرار وکړو د نبی د رسالت او کتابونه وی خزه مسلمان شو وی چې مسلمان شو د ما خزه ولو دسو کا او په مانځو درولمون سواغیله نه ورته خو خزه به مو یو ټکی وی غسې کاو وی چې بس کوم وی مونږ ته وی چې تاسو مونږ لګا قرآن شریف مال راوړی خو چې په جرمنی جبه کې وي نو زه به وګورم ابا ولولم وی مونږ ته چې بس ټیک ته اوس مونږ به بل اتوار بیا راځو چټه پروت نو تاسو له مونږ قرآن شریف راوړم تعالی او ابدا جرمنی به د او ترجمه نو تباغه ګوري او د دین کتابونه ور ډیره بډای وی چې ښه وی چې بل اتوار رالو او کته هغه ور ګرانداو خوا کې نور بوډاګان دی اوسېدل هغې نه هم تپوس وکړه بوډۍ وی تاسو هغه اتوار والا کسان نه بل اتوار چې راغلی وي مونږ یو که نه وی اخو ستاسو د تلو نه پس هغه بوډۍ مړه شوې ده څنګه مړه شوه وی چې تاسو لاړې تاسو پس 11-12 منټه پسې بچي رالل او بچي وله 100 کاله پس رالل او بچي ورسره کېناستل او ډېره سوته مړه شوه وګوره ایمان یې په نصیب کې نو بیا یوړه نو ماته هغه عامر ته دا وی بیا هغه وسوځوله نو چې هغه وسوځي مړی دا څنګه خدای مو دغه تهذیب نه وساته مړی څنګه وسوځي نو چې وسوځي بیا وسره چلګه خخې نه بیا غیرې راوالي یو ډبی کې باندې کې دونه په لا غونډې کې دونه پټینې ته جوړې کې چې په یو ډبی کې خبندې کې نو یو لوی حالي نو په حال کې هغه ډبی کېږي نو په هغې لیکلي دا د پلان کې اراده بس مرګ هم دغه دی نو مونږ ته خو پته نه لګي هغه هلک راته وی چې جنازه هم د غریب المنله شوې هغې به ورسره کم ځای کې به او کم ځای حال کې به د دې ډبې پروتې څه چل ورسره وکړو بس یې څه ورسره مه کوئ غریب خو د خپل مرګ نه پس ځان نه ده خبر چې څه ورسره شوي ځکه پلار او بچو ته وي هېڅ پته نه وه چې دا مسلمانه ده صرف ما او ښځې ته و هغې ته پته وه چې مسلمانه د مارون ډېر بد حل دی د یورپ د ښځو ګورئ او د دغه ملکونو د ښځو نه پلار نه مور بس دغه یار دوست مني او د واده نه مخکې بچي پیدا کېږي او چې یو بل سره تعلق جوړ شي نکاح وتړي او که تعلق یې جوړ نه شي ورسره نکاح نه کوي که هلک یې خوښ شي ورسره نکاح کوي او که یې خوښ نه شي نکاح نه کوي او چې لږ ورسره هلکه خوا دې خوا کوي قسم په خدای د هلکان وله په لاسونو په مخونو لاسونه راکاږي او منت ورته کوي هغه ته خپوي زما د قسم په خدای یو عالم راته خبره کولی یو عالم وی په چین کې یو جنۍ او خاوند دی یا جنۍ ته خپه شوه وی خاوند به له کله لاس ښکولو کله به وله په ملا لاس راښکه او به زغزا کولې او هغې به دیکه ورکوله هغه خوار پریشان مې خدای دې بیخته دې سړو بس دا تهذیب دی شکر الحمدلله قرآن وی الرجال قوامون علی النساء سړو له خدای په ښځو فضیلت بفضل الله بعضو له خدای په بعضو فضیلت دی د کور سرداره ښځه ده خو اختیارمند د کور څوک دی بیا خاوند دی دې سره د خاوند سره مشوره به کوي ګټي هغه روړي هغه احترام د خاوند به کوي خاوند کوم کور کې ژوند تېروي د ښځې په مشوره او ښځو سره ښه سلوک به تېروي
زما ورونو نو نن سبا دا یو ګند راوتی دی دا پلیتې او ګنده ښځې راوتې دي او هغوی دا تهذیب زمونږ په دې پاکو ښځو باندې مسلط کول غواړي او څه وایي هغوی وایي زمونږ وجود دی زمونږ مرضي ده چې څه کوو نو کوو به نه شریعت دا نه وایي د شریعت احکامات دا دي چې ته سکی کول نه جامه ستا په اختیار کې نه ده د پیغمبر او د خدای په اختیار کې ده خوراک ستا په اختیار کې نه دی چې ته زما مرضي د پیشو خورم او که زه ګډ خورم نه چې کم حلال دي استعمالی حرام نشي استعمالولی ستا پرده د خدای او د رسول په اختیار کې ده دا نه چې چا سره شپه تېروم او هغه سره به تېروم دا ننګي تهذیب اننګ او دا غلط بربنډتوب او دا عریانیت د اسلام اجازت نه ورکوي مونږ که مسلمانان یو مونږ قرآن او الله او رسول منو نو مونږ به د الله او د رسول د احکاماتو لاندې ژوند تېرو ژوند د دنیا به هم ښشتی د حیا به او د آخرت به هم ښي او که داسې یو ښه ژوند تېر نه که د دنیا ژوند هم د بې حیایۍ ژوند دی او د بې غیرتۍ او د بې عزتۍ د پلار او مور هم د بې عزتۍ دی او آخرت هم تباه دی الله پاک دی زمونږ د ښځو زمونږ د لوڼو او زمونږ د زنانو د معاشرې د حیا الله جامه نصیب او ګرځولی کړي مونږ خلق خو چې معمولي ډوډۍ کمه شي د خدای نه ګیلې شروع کړو مونږ خلق خو چې معمولي د ځان نه لږ مالدار ووینو نو پس بیا مونږ ګیلې شروع کړو مونږ خلق خو چې لږ د ځان نه غوره ووینو او دا مونږ پکې څه کیو بیا مونږ ګیلې شروع کړو یو سړی جومات نه ووت او فرش او سپلی وشلېده چې وشلېده دا پونده دی نور سره ولګېدله اوهو خدایه زه د جومات نه کوز شوم مونځ دله کوم او زما دا حل بل موټر کې ګرځي زما دا حل دی خپه مې وسولېده چې ویې کتل یو سړی د جومات ته را روان دی او د هغه غریب سپلی نشته شل دی په توخېدو را روان دی په توخېدو چې په توخېدو څنګه را روان دی وی الله زما توبه الله توبه زما خو پوټې خپل نور سره ولګېده د پرچ سره او چغې مې جوړې کړې خدای چې د خوار د کم ځای نه جومات ته را روان دی په توخېدو الله لا او پروا هم نشته معافي غواړم حضور پاک فرمایي نسخه درته ښیم نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه درته ښیم خلک دې کې پریشانۍ کې پراته دي د بل موټر ته ګوري خفه کېږي د بل مال ته ګوري خفه کېږي د بل بنګلې ته ګوري خفه کېږي د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ څه ټیک څه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره اوهو ما خو بیا هم یو دوه مرلې کور شته چې دا د کرۍ کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کرۍ وس نه کېږي نو بچي او ښځې پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي هغه ته وګوره ستا موټر نشته موټر سایکل شته شکر دی هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی د موټر سایکل وسې نه رسي د سایکل وسې نه رسي ستا دوه سترګې شته د هغه بل یوه ده هغه ته وګوره ستا یوه ده هغه نابینا ته وګوره هغه نابینا دی دې ته وګورې سترګې نشته خو لاسونه روغ دي پرتوغاښ ځان له تړلی شمه هغه روغ ته وګوره شل ته دې وګوري او مړه چې هر څه ناپوره شي که نه هر څه ناپوره شي نو چا ته به ګورو کافر ته به ګورو شکر دی خدای ایمان دې را کړی دی شکر گزار بنده د خدای دوست دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هغه انسان چې هغه شکر گزار دی او صابر دی دا د خدای دوست دی د خدای په نعمت به شکر ادا کوي بالکل کم په سترګو ړوند دی بشیر جان ادې شکر ادا کوي ډېر لاندې دي او په فوټپات ګرځي سوالونه کوي دی خو د پیغمبر نعتونه وایي ډېر لاندې دي چې د هغوی د لاس د نیو څوک نشته دته خو وروره لکه د ګورنر پروټوکول دی څوک یې د لاس نه یو خوا تختی یو څوک یې بل خوا تختی ډېر لاندې دي والله که په خر سور لیکئ په خر او دې ټول عمر په موټر کې سور روانې ځکه یې وتره ویل ته پولیس والا ودرولم او عجیبه دا وه چې ډرایور یې په لاس شلو هغه هم کله کله ډېر ښه سړی دی خدای دې خوشحاله کړي هغه په لاس بونډی دی په دې ګس لاس موټر چلی او دې ورسره مخکې ناست دی دې په سترګو نابینا پولیس والا ودرولو یوې درولو ده ته یو کتل او هغه ته یو کتل یله که میسن د ګاډي څه ورته وایي کاغذونه ډرایور ده ول اواز وکړه دې خو ماله راتاو شه چې دې راتاو شه ویې څوک یې ویې زه یې سچو یم او دا مې را سره اولدار دی
زه چې شویم او دا حوالدار څه وې وی دا بابا مونږ معاف کړ دا د خدای کرم سور ګرځي په موټر په دې پېښور کې مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه ډېر نیک سړی تېر شوی پروفیسر و په اسلامیه کالج کې او ډېر نیک و د مولانا فقیر محمد صاحب بکا صاحب رحمت الله علیه خلیفه و نو هغه په خپو باندې غریب معذور و نو هره وخت به په اوږه خلکو ګرځاو په اوږه به ناستو ګرځاو به نو زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه یو ځل وی مولانا اشرف صاحب ته مې وی چې خلکو ته خدای خره اسونه مسخر کړي په خرو په اسونو ګرځي تا ته خدای انسانان مسخر کړي د انسان په اوږو ګرځي د خدای د نعمت به شکر ادا کوم ناشکري به نه کوم لږه ډوډۍ ده الحمدلله ډېر خلک دي قسم په خدای ډوډۍ ورته پرته تېرېږي نه د دنیا ډوډۍ پرته زه یو ځل یو سړي بوتلم په دې یونیورسټي ټاون کې او ما له ډوډۍ وکړه زه خیر نوم فارغ خو خامخا به راځي چې لاړم هغې غریب زما د مخې د علاقې علما راغوښتي وو ډېر خلک یې راغوښتي وو خالص زما د مخه مې چېرې تا له ډوډۍ کوم پرې چې نور خلک هم دا مولیان هم در سره کښېني او د هوټل نه ترکارۍ راوستې وې غوښې مخې او قصې پسې غیر که دا دومره تکلیف دې ولې کو نجیب په ما خو نن اختر دی چې کېناستو ډوډۍ ته دلی د کور نه په پلیټ کې مهې راوړې سپینې مهې هغې ته او لږه ډوډۍ راوړه هغې په مین نیمه کړه که څلورم باقي واپس کړه لږ یې پرېښوده ما ولې وایي جي ما خو دغه په ما بند دي زما دغه خوراک دی نه پکې غوړي و نه پکې مالګه وه نه غوړي و نه مالګه مې ډوډۍ چې مې واخېسته هغه هم بې مالګې وه وی دقه مې خوراک دی مال ډېر د دنیا مال لیکن خپله نشي خوړی نو که تا له خدای 2 کجورې هم درکړي او د وربشو ډوډۍ هم درکړه او لږ شي هم دله درکړه نو د الله شکر به ادا کې د الله حمد به وی او د الله شکر به وی په دې الله خوشحالېږي او بیا د مسلمانانو شکر رښتیا وایي چې ته وایې لا اله الا الله د دې نه لوی نعمت بل شته او چې په مانځو درېږي 2 رکعته نفل وکړي او تندې دې ځمکې له لړ شي او خدای ته دې سر کېښوده لږ سوچ ته وکړه چې الله ګورې سر مې ته په ځمکه کېښود زما قسم په خدای که د دې لوی نعمت ماته بل ښکاري چې د 2 رکعتو نفلو نه او د شپې په نیمه کې چې ورته بیا ولګیا سر او وجعلې ورته زما قسم په خدای که د تهجدو دا 2 رکعته او د هغې جلا دا د وزارت عظما نه د ټولې دنیا د بادشاه نه قیمتي شي په هغه بادشاه به ته خوشحالېږې په دې رب خوشحالېږي او چې ورته جاړې نو خاندي درته ته ورته جاړه هغه درته خاندي خوشحالېږي درته دا لوی نعمت نه دی یو سړی په لاره روان دی او ډېر زیات بې سوکه دی سپلی هم نشته شلېدلې جامې دي یو ښار ته ورغې پخوا د دې ښاریو دروازې وې زموږ د پېښور هم دروازې وې دا لاورۍ دروازه ده او دا شنه غری ده او دا کوهټۍ ده څه ورته ویلې کېږي دا بله ده خیبر ګیټ او څه دا دروازې به وې او ما د مشرانو نه اورېدلي دي چې دا دروازې به یې د شپې بندولې او ښار به یې کلاولې او د ښار نه فصیل دیوال ته و دغسې یو ښار ته دې ورغې دروازې بندې دي لین باندې خلک ولاړ دی فقیر غریب هم په یو لین کې ودرېد چا نه یې تپوس وکړه دا دروازې ولې بندې دي وایي د بادشاه نه باز تښتېدلی دی هغې پسې په منډو دي او چې باز کله پیدا شي دروازې به کولاویږي بادشاه وي اصله دا باز په دروازه بار ونه تښتي قیمتي باز دی بس د یو سوړه سویلې وکړو روان شو د دریاب غاړې لا او یا الله ناشنا خدای دی ده عجیبه عقل پکې کار نه کوي خدای دا ستا سین خدایي ده چې کوم قمقل دی بېوقوف دی هغه له دې بادشاهي ورکړه قمقل په دې دی چې باز ته څوک دروازه بندوي باز ته 4 خپیس خو نه دی څه ښار کې په دروازه به منډوئ باز خو وزرې وړقوي اوبه راخېږي نو باز چې بندی نو په ښار جال واچوه دونه جال در سره شته نو تا باز ته دروازه دا سپی دی دا خر دی دا اس دی دا اوښ دی چې په دروازه تښتي نو قمقل بې وقوف خر بعد هغه له د خدای بادشاهي ورکړې پروټوکول دی څوک ته مخکې منډې وي څوک ته وروسته منډې وي څوک ته سلوټونه کوي او چې ما غوندې هوښیار یم ټوله شپه د عبادت کوم دروازې د روجې نیسم زما دغه حال دی چې سپلی مې هم نشته زما دغه حال دی چې کمیس هم نشته زما دا حال دی چې کور هم نشته ښځه هم نشته بچي هم نشته نو زه ستا عبادت کوم زما هېڅ نشته هغه بېوقوف پوټې مونځ نه کوي او بېوقوف د قمقل بادشاهي دې ورکړې
په دې سوچ کې پروت دی چې وده شو رب العالمین یې په خوب کې ولیدو. الله وتی بنده ولې پریشان ہے ولې سوچ کې پروت دی؟ وی الله ستا خدای ته په سوچ کې پروت دی. بنده ما خدای کې څه چل دی؟ خدای خو بی دینه دی، هغه بادشاه مونږ نه کوي او قمقل له بادشاهي دی ورکړی دی، فوج او پولیس یې انډر دی او زه ستا عبادت کوم د ورځې شپې، نو ماله دی خدای پاکه شلېدلې جامې دي، کور هېڅ هم نشته. الله ورته وی بس ما خو په خپل علم هر څه ټیک کړی دي. ګوره قرآن حکیم کې الله وی عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، عسى ان تحبوا شیئا وهو تا ته به یو شی ښه ښکاري د خدای په نزد بخنې ځکه یې دله نه درکوي، تا ته به یو شی بد ښکاري او د خدای په نزد بخي. موږ د خپل خیر او شر نه یو خبر، الله زموږ د خیر او شر نه خبردار. ما خو ښه کړي دي، خو که ته وایې چې دا ښه نه دي نو دا ستا په دې په خبره به فیصله وکړو، ستا دا چې کوم نعمت دی دا به هغه له ورکړم، د هغه نعمت به تاله ده. او خدای کولی شي که نشي کولی؟ په سیکنډ کې بادشاهي اخلي، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بیده الملک، بادشاهي د خدای په لاس کې ده، اختیار د خدای په لاس کې دی. اوس به 2 منټه کې فیصله وکړو، ته چې پاسې باچا کوم دی اب ستا ځای له راولم، ستا نعمت هغه له ورکوم، د هغه نعمت تاله ورکوم. دی ورته په دا خوب کې وي الله زما څه نعمت دی، دا شلېدلې جامې، دا شلېدلې څپلۍ، دا ګرمه یخنه ده چې دا دې هغه له ورکې. وی نه که نه تاله مې یو نعمت درکړی دی به بیا ستا نیګ ورئ، نه به د هغې د هغه به ستی، د هغه نعمت خو تاله در کوم بادشاه شي، او ستا نعمت دا دی چې دا په نیمه شپه کې پاسې او دا ما ته جاړې چغې وې، دا نعمت به بیا ستا نی، دا به هغه له ورکوم. دا په نیمه شپه به راته جړه هغه کوي، دا په نیمه شپه به راته نفل هغه کوي، ته به بیا نه کوې. وی نه الله دا نعمت نه ورکوم. مونږ له چې خدای کوم نعمت را کړی دی او د الله نو مخلوق دی نو الله قبل نعمت بني شکر بادا کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ناست دی او یو سوالګری راغی، خیر راوړی خدای مو بخا. نبی علیہ السلام مبارک سره یوه کجوره وورې کړه، سوالګري ته ویې زه دا یو څه دا څه شی دی؟ ایله بیله یو کجوره، شکر یې ده نه. بس نبی علیہ السلام خو به سوالګری نه رټه، غږ یې ونه کړ لاړ. دی کې بل سوالګری راغی، بل سوالګری وی خیر راوړی د خدای په نوم. رسول الله مبارک ولې یوه کجوره ورکړه، بله کجوره چې ورې کړه سوالګري څه وی الحمدلله. اوهو کجوره څومره لوی نعمت، او بیا د مبارک پیغمبر د لاس ابل ناشکري وکړه. اوهو کجوره او بیا د پیغمبر مبارک د برکتي لاس، او دې نه قیمتي شی ولې کړه زر تندیله اخرو صاحب دا خو لوی نعمت دی، شکر ادا کړه. حضور پاک حضرت ام سلمې ته وی دی بیبي وه ام المؤمنین، وی ام سلمې چا څه شی راوړی تو ګوره څه شی دی، هله راوړه ورته. هغه یې راوړل 40 دینار او 40 اشرفې. وی ها بچې دا مو واله 2 سوالګري راله، یو ناشکره لاړ بل شکر ادا کړه، هغه ته 40 اشرفې میلو شو. په شکر الله خوشحالیږي. لئن شکرتم لازیدنکم، الله وی شکر ادا کا نورم زیاتوم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او کنا شکری دی وکړه زما د سخت عذاب والا بل څوک نشته، عذاب مې سخت دی. قرآن حکیم کې الله وی په یمن کې مې 2 باغونه جوړ کړیو، یو د لارې نه یو طرف ته اوږده قصه ده، یو د لارې نه بل طرف ته، او داسې میوې وي چې د هغې په شان باغونو میوې کم ځای وي، چینې اوبه اوبه اوبه، او قیمتي سور او دنیا ورته په تماشه کې وه. د ځمکه کې خوږوالی او طاقت خو الله پیدا کوي، خلکو ناشکري وکړه، چې ناشکري وکړه هغه باغونه خدای وچ کړل. خپه اوبه د خدای په لاس کې دي، دي که نه دي وایه راته، ژوند د چا لاس کې دی، عزت د چا لاس کې دی، بچی د چا لاس کې دی، روغ صحت د چا لاس کې دی، مرګ د چا لاس کې دی، او دا حج د چې د طاقت درکوي څوک به درکوي، عمرې له به دې څوک بوځي، عزت به څوک درکوي، الله اخلي به څوک، الله. بس د دغه خدای شکر ادا کوه. او ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، الله وی زما د نعمت شمیر نشي کولی. دا خو ما هغه د وجود نعمتونه درته وي، د انور ته ګوره، سپومې ته ګوره، د کائنات دا ټول انسان له پیدا دی. لیکن الله بیا ګیله کوي اخره کې ان الانسان لظلوم کفار، انسان ډېر ظالم دی، ډېر ظالم. ولې د خدای ما د نعمت تاړو سوچ کوي چې د ما قدرت ته معلوم کی،
او کفار ډېر ناشکره دی او بس کې چته منوي الحمدلله نوړی خولې ته واچوله چته منوي الحمدلله کور ته ننوت چته منوي الحمدلله بچي ته وکتل او خوشحاله شو چته منوي الحمدلله په هر کار به الحمدلله وایې ښه د خدای نعمت چې کم نعمت ته ګورې او د یادي او کم نعمت استعمالې وی الحمدلله او لږ به نه ګڼې د خدای لږ نعمت هم ډېر لوی شی قانون دا دی که نه که یو عام سړی چاله یو 100 روپۍ ورکړي وطني خوشحاله خو چې یو لوی سړی ولې 100 روپۍ ورکړي نو په هغې ډېر خوشحاله نو دا د لوی زیات نعمتونه دي نو چې د الله د طرف نه دي موږ خدای که لږ دی خو ستا دی موږ ستا شکر ادا کوو خدای شکر دی په صحت روغ یو که دوه د اوربشو ډوډۍ ده خو چې پرهیز خو مې ته نه دی کن که د 5 پیسو مالګه ده خو خدای چې پرهیز خو مې ته نه دی کن نو د خدای به د نعمت قدر کوو او د الله د نعمت شکر به ادا کوو نو الله وعده کړې د خدای به زیاتی او که شکر هم ادا نه کوه نو خدای به کمی